بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو خپلو قربانو ته مبارکي، خیالي صاحب او د هغه ټولو ملګرو ته چې دومره غټه مشاعره را جوړه کړې ده او دې کې د مختلفو سیمو شاعران رابللي دي، ډېره مبارکي. او بیا په دې باندې بخښنه زه چونکې پېښور ته ځم نو بیا لړه زیاتېږي او په خپله ګاډی چلوم نو د دې وجې نه راته مشکل به بیا پیښ شي، نو ځکه وختي تله غواړم. او بیا ما دا خیال و چې 2-3 ګنټې به دوی سره تېروم، هغه مې تېرې کړې. نو زه خوشحاله یم او د ټولو شاعرانو ملګرو مننه کوم چې دوی د دې ملګرو په بلنه باندې شموزو ته راغله. شموزو زموږ ډېر ښکلی ځای دی، ډېر ښایسته سیمه ده، ډېر ښکلي خلک دي، ډېر درانه خلک دي. نو د دې مشاعرې دا روایت چې دی د څو کالو نه را روان دی. باچا صاحب ته پته ده ما او دی په اکثر خبرې کوو، نو دا ډېره ښه خبره ده چې دا مشاعره کېږي او د دې ټولنې ملګري چې دې ټولنې نامه رانه هېره شوه، غورځنګ ادبي ټولنه چې دا د شموزو یوه ډېره زړه او ډېره تکړه ټولنه ده. الله دې وکړي چې دوی خپل کار همدغسې جاري وساتي. زه به ته یو څو شعرونه ووایم او زما د تلو نه پس به پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر د صدارت په چوکۍ ناست دي او زه چې کلام ووایم نو داسې غلی غوندې به وځم، څوک به راسره نه راپاسوي. د هغې وجه دا ده چې داسې بې ادبي غوندې کېږي چې شاعران دومره ښایسته ناست دي، مشاعره روانه ده. نو زه نه غواړم چې مشاعره ګډوډه شي او غلی به ما او یو دوست مې دی ما او هغه به غلي وځو. ښه جي څه شعرونه دي چې زما خوښېږي زما خوښېږي چې په تا ښایسته ده، زما خوښېږي چې په تا ښایسته ده، ته چې ښایسته یې نو دنیا ښایسته ده. او چې د عالم د خیر سوچونه کوې، چې د عالم د خیر سوچونه کوې، هره خبره د بلها ښایسته ده. مننه. او قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. قامونه ډېر دي، وطنونه ډېر دي، پښتون ښایسته دی، پښتونخوا ښایسته ده. او دا فلسفه ده د نیکۍ او بدۍ، دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، رڼا ښایسته ده. دا فلسفه ده د بدۍ او نیکۍ. تیاره بدرنګه ده، رڼا ښایسته ده. او ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ځکه انسان په ګناهونو سر دی، ثواب زړه ستړی دی، ګناه ښایسته ده. او په اباسین کې غورځنګونه راوړي، په اباسین کې غورځنګونه راوړي، والله هغه خو په رښتیا ښایسته ده. دا یو 2-3 شعرونه نور دي، بیا درته یو وړوکی غوندې نظمګی اورم، داسې د لوبې په رنګ کې دی. زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، ستاسو توجه به غواړم. زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، نو بیا څه به کېږي؟ زما خو ټنګ ټکور خوښېږي، نو بیا څه به کېږي؟ مسلماني به پاتې کېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي، زما ایمان خو د سرود سره نور هم قوي شي، د دې بابا ایمان خویږي چې دا څه به کېږي؟ او خپلو رګونو او سینې سره به څه کومه؟ خپلو رګونو او سینې سره به څه کومه؟ چې ډمامې پکې غږېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکوم، باران سیلۍ ته په غوږونو کې بوجۍ ورکومه، لکه د ساز راته ټنګېږي، نو بیا څه به کېږي؟ او بل شعر دی چې ښه راته پته ده چې نیغ مې هریپور ته بوځي، ښه راته پته ده چې نیغ مې هریپور ته بوځي، په ما رښتیا را نازلېږي، نو بیا څه به کېږي؟ دغه څو شعرونو دا وړوکی غوندې نظم دی ستاسو دپاره. هغه وخت ما ته را یادېږي کله چې به زه شبوزو ته راتلمه
او شموزو زموږ ټول کلي چې وو هغه سوچه کلي اوس زیاتر طالب یافته خلک د کلو نه تښتي او په کلو کې مطلب چې هغسې مزه نه ده پاتې څنګه چې پخوا وه خو زه دا ګڼم چې اوس هم په کلو کې ډېر خوند شته او د هغه خوند اثرات چې دي نو هغه د ځینو شخصیتونو کې تاسو وینئ دا شاعران دا ادیبان دا دانشوران دا هوښیاران د دوی په شکل کې مونږ د کلو هغه عظمتونه وینو دا د په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي اشر و که غوبل و که بلو که وبخور و ټول کلی یو ټبر و حجره و که جومات و که جرګه و که منبر و ټول کلی یو ټبر و وطن کې خوس یو د بل د سوري نه یریږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادیږي بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه و که پټکی و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالیږي خپل کلی مې یادیږي مننه بچی به د ټول کلي د هر چا د کور بچی و که خپل و که پردی و په هر چا باندې ګران و لوپټه و که پټکی و که خپل و که پردی و اوس خلک د یو بل په سپکولو خوشحالیږي خپل کلی مې یادیږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي هیڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره و هیڅ هم نه و خو خلک په خپل کور باندې پوره و بس سم د خوب لیده و د ټول کلي د هر چا د میلمه نظارېده و بس سم د خوب لیده و اخلاص درومي چې هر څومره مالونه سیوا کېږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي مولا که کسبګرو که غریبو او که خانو مولا که کسبګرو که غریبو او که خانو ټول کلی به یو شانو مولا که کسبګرو که غریبو او که خانو ټول خلک به یو شان وو یو شکور یوه کاسه وه غوړېدلی دسترخوان و ټول خلک به یو شان وو بابا به ویل یو ځای خورئ مینه پې زیاتیږي خپل کلی مې یادیږي بابا به ویل یو ځای خورئ مینه پې زیاتیږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي آخري بند دی جي چې رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه فریبونه رڼا رڼا سحرې وې څه رڼا رڼا کارونه دوکه نه فریبونه هر چا به په یارۍ کې ایښودل خلکو ته زړونه دوکه نه فریبونه ویل یې ځان خفه که نو بل هله خوشحالیږي خپل کلی مې یادیږي ښایسته ښایسته ښارونه مې حرام شه که خوښیږي خپل کلی مې یادیږي په ښار کې که هر څو د بادشاهۍ عمر تیریږي خپل کلی مې یادیږي ډېره ډېره مننه مهرباني